د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د لارو بندېدو له امله د کابل او اسلام اباد ترمنځ سوداګري 40 سلنه راکمه شوې ده. د شمیرو له مخې په 2024 زیږدیز کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري 2 میلیارډه او 461 میلیونه ډالرو ته رسیدلې وه، خو په 2025 زیږدیز کال کې بیا 1 میلیارډ او 916 میلیونه ډالرو ته راښکته شوې ده. په همدې موده کې بیا د افغانستان صادرات پاکستان ته له 819 میلیونه ډالرو څخه 515 میلیونه ډالرو ته راښکته شول او واردات یې هم 1 میلیارډ او 261 میلیونه ډالرو ته راټیټ شول. د اقتصادي چارو ځینې شنونکي ټینګار کوي چې افغانستان باید یوازې پر یوې لارې او یوه هیواد متکي نه وي. د دوی په باور د ایران، منځنۍ اسیا او هوایي دهلیزونو له لارې د بدیلو ترانزیتي لارو پراختیا کولی شي چې په پاکستان پورې د افغانستان تړاو راکم کړي او د هیواد اقتصاد ورسره ثبات ومومي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ مهم سوداګریز بندرونه لکه تورخم او سپین بولدک له نږدې 3 میاشتو راهیسې د سیاسي ترینګلتیاو له امله په بشپړه توګه تړل شوي دي. دا وضعیت په ځلونو د بار وړونکو موټرو د درېدو او د دواړو خواو سوداګرو ته د زیان اوښتو لامل شوی، خو لا هم د پرانیستو په اړه هیڅ پرېکړه نه ده شوې.